نورستان لویه لار چې مرکز پرون د کونړ ولایت سره نښلوي د څه باندې 22 کیلومتره سړک په اساسي ډول د رغونې او پخونې چارې پیل شوې. د ټولګټو چارو وزارت معین مولوي عبدالجبار اخوند وویل د هیواد لویو لارو جوړول یې په کاري پلانونو کې ځای لري چې په تیرو ناخوالو کې ډیری سړکونه زیانمن شوي. موږ هڅه کوو چې بیرته یې په اساسي ډول ورغوو. دا د نورستان لپاره دا کومه پروژه اوس راغلې ده، یعنې په افغانستان کې تقریبا په پروژه کال کې موږ 488 دا رقم پروژې درلودې. یعنې ما په ټول افغانستان کې یو ولسوالي نه ده، یو ولایت نه ده، ټول افغانستان له هر بخش له هر نګاه سره واقع پاتې. الله جل جلاله موږ ته د دې توفیق راکړي چې دغه ولس خدمت په هغه اندازه باندې وکړو لکه څنګه د ولس ضرورت او تقاضا ده. د نورستان والي الحاج قاري زین العابدین عابد وویل یاد سړک څه باندې 22 کیلومتره اوږدوالی لري او 9 متره پلنوالی لري چې د ټولګټو چارو وزارت لخوا د 600 میلیونه افغانیو په لګښت د بلال طواب ساختماني شرکت لخوا د یو کال په موده کې به په اساسي ډول ورغول شي. ښاغلي والي وویل د نورستان لویې لارې د پاتې نورو برخو د جوړولو لپاره هم بودیجه منظوره شوي چې کارونه به یې ژر پیل شي. او تقریبا څه د پاسه 100 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او زه د نورستان او د کونړ ولسونو ته د دغه سړک د افتتاح مبارکي وایم. الله دې دا سړک په خیر سره جوړ کړي او همداشانده د نورستان ولسونو ته زه اطمینان ډاډ ورکوم چې انشاءالله په آینده کې به نورې پروژې هم انشاءالله شروع شي او انشاءالله موږ خپلې هلې ځلې کوو چې نورو ځایونو کې چې کوم سړکونه جوړولو ته ضرورت لري انشاءالله هغه به عملا جوړ شي. د نورستان اوسیدونکي او سیلانیان خوښ دي او وایي چې له کونړه تر نورستانه ټوله لار دې په اساسي ډول ورغول شي. یعنې اول همدا سړک جوړ شي، دا هم لوی ارمان دی. د دې نه وروسته غواړو چې دا پاتې زموږ ولسوالۍ سړکونه چې دي، مثال برګمټال سړک دی د څوڅون د لارې یعنې اشتوي د لارې نه د پارون سره وصل کېږي، همدا لاره موږ ته جوړ کړي. لله الحمد موږ ډېر خوشحال یو. دا مراجعین چې دلته راغلي دي، د سړک افتتاح شوی دی، دا د نورستان ولایت د اولین خوشحالي ده. د یادونې وړ ده چې نورستان یو غرنی ولایت دی چې ډیری سړکونه یې خامه دي چې د اسلامي امارت له راتګ سره یې د سړکونو د بیا رغونې چارې پیل شوي دي.